بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. دی ویډیو کې ستاسو ان شاء الله د یو څو خوبونو تعبیر کوم. موټر کې ناست پیغمبر وي، زه هم ویم جنت کې ګرځي. څوک وایي دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چې کېږي، ته سیټ کې کېنه. وایم خدای وبخلم ګناهونو سره، یعنې جنت کې داخل شومه، یو تونل راشي، بیا د موټر کې جنت کې ګرځو، اواز وشي، اوس به لږ دوزخ وګورئ. زه ولاړ شم وایم هماغه جنت صحیح و. جنت نه مراد د پیغمبر سره کېناستل صلی الله علیه وسلم، دا د هغه سنتو باندې عمل کول دي. او جنت نه مراد نیکبختي، یعنې د جنتیانو اعمال کول، په جنت کې ګرځېدل، د جنتیانو هغه خویونه کول، لکه وفا، اخلاق او خلکو ته عفو کول، غصه نه کول. دغه د جنت نه مراد د ایمان دا خوند و عبادتونه او توجه. او دا تونل کې څه نه وځي، تونل خو تیارې وي، بره څه مشکل وي، څه ارزو وي، تاسو ترې لاندې تېرېږئ، هغه مشکل نه مراد. دغه خویونو سره، ښه خویونو سره، جنتیانو خویونو سره د نبي وسلم تابعداري کې دې کې ستا مشکلات حل کېږي او یو غټ مشکل نه ته وځي. لکه یو غر که پورته کېږي، هغه ډېر سخت دی، که تونل کې ځي نو هغه اسان ده. نو معنا ده چې دغه مشکلات دې حل کېږي. اخلاق، عفو، ګذشت او خلکو سره ښه کول، دغه یو څه خویونه په تا کې دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، دغه خویونه و خلکو سره ښه کول، نو ماشومانو باندې، یتیمانو باندې دلسوزي کول، نو دغه شیانو ته دې دوام ورکړه ان شاءالله. په همدې کې ستا خوشحالي ده او د جنتیانو اعمال دي. الله دې درته عبادتونه قبول کړه. والله تعالی اعلم. په 3 میاشتې کېږي خاوند مې وفات شوی دی، خوب کې ګورم خو مخې صحیح نه ګورم، وایي مخې ماته صحیح نه ښکاري. خوب کې دی بندي وي، وایي خوب کې وارخطا وي، زه خبر شوم ملاقات یې ورشم او ګورم یو خامه کور کې ناست دي، تکیې وهلي، کتاب وایي او ماشومان مې ورسره لوبې کوي. وایي بیا وایي اواز وشو چې بله کوټې ته لاړ شه، هلته وایي خاوند سره د ملاقات لپاره ورشم، هلته مې خور هم وایي راسره وي. نو بیا وایي دا خاوند وایي ما ته نه ښکاري، صحیح ما ته نه ګوري، خو هغه خور ته مې ګوري. هغه ته وایي دا ښځه مې ژاړي، زه هر وخت ژاړي، زه چې ښایسته جامې واغوندم ژاړي، یا اودس وکړم یا ښځو سره خبرې وکړم دا هر وخت خفه وي. نو دا شکایتونه هغه زما خور ته کوي. نو په دې خوب کې دا څو خبرې دي چې هغه د تعبیر پکې د معناګانې پکې دي. داسې ته د وفات شوي خوب کې دغه مخ نشي کتلی، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې هغه دنیا ته بیا نه راځي. ته دا اوس هم کېدای شي ته فکر کوې چې هغه به راځي، هغه نه بغیر ستا ژوند نه کېږي. داسې نشي کېدی، دا امکان نه لري، دا بیا نشي کېدی. په دنیا کې دا کار نه کېږي، په جنت کې کېږي. الله تعالی مې یو ځای که نصیب هم کړه. او داسې بندي ده، دا فکر کوي په دې خوب کې چې دا خاوند دې چېرته بندي ده او ته ورځې رښتیا هلته یې، خو ماشومان دې ورسره یي. نو دې باندې تعبیر کېږي چې بندي نه مراد یعنې په یو شي کې نیول شوی ده، یعنې یو څه کمی پکې و چې هغه د خلقو حقوق کېدای شي پرې پاتې وي. نو په هغه کې دی کېدای شي لږه کوي د الله هغه جوابونو ته دی تیاري کوي او جواب هغه غواړي پوره کړي. نو کوشش وکړي صدقه ورکړي دغه په ځای، روژې ونیسي دغه په ځای، یعنې هغه ته ثواب یې وبښئ. او داسې کتاب وایي. نو د تکیه یې څه کړی ده، تکیه هم څه ده، دا د جنتیانو صفت ده. قرآن کریم کې ډېر ځایونو کې متکئین علی رفرف، تکیه کول د معنا داسې خاوند دی انشاءالله جنتي ده، د مرض په سبب باندې که څه نور سبب باندې الله تعالی کوم د شهادت درجه ورته نصیب کړې وي، نو انشاءالله امید ساتو الله تعالی دا جنتي کړي. نو ماشومانو سره دې چې لوبې کوي دا د ده نرم دلي ښیي چې په دنیا کې دی ډېر نرم دل و، لکه د ابراهیم علیه السلام هغه په عیسی کې راځي چې هغه جنت کې د مسلمانانو څخه ماشومان وفات کېږي، د هغوی ساتنه کوي. نرم دل انسان و، اخلاقي و او خلکو سره ډېر زیات ښه کول. او داسې غوسه کوي هغه ستا خور ته شکایت کوي، ستا تعبیر کېږي چې هغه لږ حساب کتاب کې ده. نو اوس ډېر ته ژاړه مه او هغه ته دعاګانې صرف کوه چې د هغه خفګان په خوشحالي بدل شي. او داسې بیا تا ښیي دا ژاړي، هر وخت ژاړي، یوه 3 خبرې ښیي، ښایسته جامې، ښځو سره خبرې، یو اودس دا 3 واره چې هغه کوي، ته ژاړې. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دغه ستا خوشحالي په 3 شیانو کې ده. چې کله ستا عدت پوره شي، یعنې که ته غواړې چې حالت دې ښه شي، او نو ته په شی کې ته به داسې نه کوې چې کله عدت دې پوره شو، دغه نه وروسته بیا ته کولی شې د چا سره واده هم وکړې
او همداسې ناست هم نه ده پکار. یو سرنوشت ځان ته شیخ افغان مه کوه، 3 ورځو نه زیات په مړي باندې په اسلامي شریعت کې زیات خفګان جواز نه لري. معنا داسې هغه اوس که جنت ته تللي وي نو هلته خو بیا نعمتونه دي هر شی، نو ته هم په دنیا کې څه دلته هم چې کوم نعمتونه دي دې نه هم ته استفاده وکړه او ځان همداسې مه پرېږده، خفګان ډېر مه کوه. اودس هغه وایي چې زه اودس هم کوم دا خفه کېږي، نو معنا دا دغه شیانو باندې تل پابندي وکړه، لکه او همیشه د خپل خاوند لپاره دعا وکړه او خپل ژوند دې ښه تېر کړه. عایدت دې پوره شو نو ته بیا اختیار لري په اسلامي شریعت لحاظه بیا علماو نه پوښتنه وکړو، ځان مطمئن کړه. نو داسې تعبیر لري، الله دې وکړي چې ته د خپل خوب په تعبیر باندې پوه شوی یې. خلاصه د تعبیر دا ده چې ته ډېر سوچونه کوې، ډېر تشویش کوې، ستا منځونه دي او داسې په هر شي کې کموالی راغلی، نه دغه باندې تعبیر کېږي. یعنې اصلي تعبیر دا چې په دغه شیانو کې ته څه استدلال نه کوې او دا خو ستا مسؤلیتونه دي. کېدای شي ته هم بله ورځ موږ هم ټول وفات کېږو نو موږ په دې شیانو باندې بیا نیول کېږو. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي خواږه انځر وخورمه په خوب کې، نو اوس خو د انځرو وخت تقریبا داسې تېر ده، نو بعض ځایونو کې که پاتې وي بیا ښه تعبیر لري، د شفا باندې تعبیر کېږي او په رزق و برکت باندې هم تعبیر کېږي. تکلیف و مریضي لرئ نو بیا زیتون 2 حصې که او د انځر 1 حصه دا زیتونو تېل یا د زیتونو دانې د انځر سره دا یو ځای وخوره، نو کېدای شي د دې کې علما وایي ځکه د زیتون څه د په قرآن کریم 2 ځلې راغلی ذکر شوی، انځر 1 ځل، نو د 2 حصې زیتون 2 چنده واخلي، انځر 1 حصه، نو دا د شفا دی کې ده انشاءالله. که څه مریضي وي نو الله تعالی به دې شفا نصیب کړي. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي اسمان سوری کېږي، څه شی پکې ننوځي بیا څه شی وځي، ویل کېږي قیامت شو. څو ځلي وایي دا شاید مې وکتل، نو دا اسمان ته چې ننوځي دا خو همدغه د علماو او د علم پورته کول دي چې په آخر زمانه کې نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې علم الله تعالی پورته کوي، ښه خلک کم پاتې کېږي. بیا څه شیان وځي ته وایي نو د هغه فتنې او مشکلات او جنګونه په آخر زمانه کې په دغه باندې تعبیر کېږي. همدغه شیان سړی په نظر کې ونیسي، خپل اعمال سې کړي، خپل ایمان او کوشش وکړي چاته شر ونه رسي، چاته شر ونه رسي، که خیر چاته نه رسېږي نو چاته شر ونه رسي، هغه ایمانداري کې دې کې کوشش وکړي، فتنو نه الله تعالی وساتي. الله تعالی دې موږ ټول د فتنو نه وساتي. والله تعالی اعلم. وایي خوب کې زموږ په مسجد کې د سجدې په حالت کې وي، څو سپین ږیري وایي د جومات په دروازه کې ناست وي او بیا یوه لوښه کې څه خوراک دروازې سره کېږدي، وایي دا سپین ږیري دغه سپي لپاره، او بیا سپی راشي وایي دا لوښي سره لاړ شي. دا سپین ږیري وایي جومات دروازه کې ناست دي. نو دې نه مراد دا ده چې ستاسو په جومات کې کېدای شي داسې خلک وي بد اخلاق دي، کم اصل دي، د هغوی په وجه باندې څه خلک جومات ته نه راځي. نو که څه خلک جومات ته نه راځي هغوی ډېر مه ملامتوئ، کېدای شي هغوی خلک په دې جومات کې دي ځان دیندار هم ښیي په ظاهره کې، خو منافقت پکې وي او تخریب کوي او شر جوړوي. د سپی نه مراد هماغه خلک دي او دا سپین ږیري دروازه کې چې ناست دي دا هماغه خلک دي چې په جومات کې سست وي، هغوی ملامت نه دي، بلکې یو کس یا څو کسان ملامت دي چې هغوی په دې جومات کې نورو ته شر و ضرر رسي، د هغو په وجه باندې خلک د هغوی په بد اخلاقي په وجه باندې خلک جومات ته نه راځي. والله تعالی اعلم. شکېدلې چپلکه مې خوب کې ګنډل شوې وي او سورۍ هم پینه شوې وي، خوشحاله کېږم. مخکینی چپلک زموږ کور کې وي، هغه شکېدلي خوب کې ګورم چې تیار ګنډل شوي جوړ شوي، نو دا ډېر ښه خوب ده، الله دې درته ښه کړي. چپلک څه ده نو دا په سفر باندې تعبیر کېږي بوټان، او چپلک په یو نږدې سفر باندې یعنې په لږ سفر باندې لږ وخت لپاره، ځکه چپلک داسې ځای ته سړی په خوب کوي هغه لږ ځای وي او بېرته ژر راځي. نو که ته هم د سفر مخکینی څه پروګرام او د سفر او هغه نه کېده نو کېدای شي هغه کار وشي، خو هغه کار به پوخ به نه وي، لکه امانتي به وي، پوخ به نه وي، همداسې یو څه وخت لپاره وي. نو په دغه باندې تعبیر کېږي او کوشش وکړئ چې هغه کار ښه صحیح پوره وي، لکه د چپلکو نه معلومېږي چې دا کار به که وشي نو کېدای شي داسې امانتي غوندې وي، لږ وخت لپاره وي. والله تعالی اعلم. وایي بل خوب دا وایي ننوتې توره شپه غوندې ځای وي، په هغه کې غمي وي، ډېر ملګري مې هم وي، وایي سوال کوو دا به حلال وي، او بل نه پوښتنه کوو که حرام، خو بیا وایو چې وروسته تپوس کوو. دا ښه خوب ده، الله دې درته ښه کړي. مال دنیا او ګټه او کاروبار باندې تعبیر کېږي، هغه په د میراث په شکل تا ته پاتې کېږي یا ډېر زیات تا ته لاسته راځي، خو څه په دې کې فکر وکړي چې هغه حرام ونه وي. نو دا اول کې څه فکر کوي چې دا حرام وي حلال، بیا وروسته وایي فکر پوښتنه کوو، نو دغه کار دې صحیح نه ده. معنا داسې یو کاروبار یو شی مخته دې راځي، د
ته داسې مه کوه چې ته داسې لاس اچې راټولوې بیا وروسته څه ښه ګټه راغی بیا حلال او حرام پسې نه ګرځې. نو په اول کې معلومات وکړه بیا وروسته انسان دغه فتنه کې باندې پاتې کېږي نو بیا کېدای شي ته فتنه کې او حرامو کې واقع شي. والله تعالی اعلم. بل خو د یو مېلمانه کور ته مو راشي وایي تر څو چې ورته تیاري کوو بېرته ځي، یعنې چې مېلمانه راغلي وي ناست وي موږ ورته لګیا یو تیاري کوو او په دې کې وایي هغوی بېرته ځي چې خوراک نه کېږي. نو که دا مېلمانه تاسو نه پېژانده په دې خوب کې نو دا ډېر ښه تعبیر لري، په ملایکو باندې تعبیر کېږي ځکه ابراهیم علیه السلام ته ملایکې راغلي وي او هغه ورسره ناست وو خوراک یې ونه کړ بیا لاړل ته د قوم لوط علیه السلام دغه قوم د هلاکت لپاره. نو معنا دا څه مېلمانه مو نه پېژندل په دې خوب کې په دې باندې تعبیر کېږي چې ملایکې ستاسو کور ته راځي ستاسو د عبادت او ستاسو د ذکر تلاوت په وجه باندې تاسو ذکر تلاوت عبادتونه دا ټول د الله په دربار کې قبول دي تاسو الله ته نږدې او د ملایکو راتګ ستاسو کور کې کېږي او داسې بیا ستاسو کور نه وځي معنا داسې که ستاسو دښمني وي څه ویره وي نو انشاءالله هغو ته به ضرر رسېږي تاسو ته به ضرر نه رسېږي. الله تعالی محفوظ ساتي او الله تعالی عبادتونه ټول قبولوي او الله تعالی به قبول کړي موږ ټولو. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي دفتر کې کار کوم خوب کې په خپل دفتر کې وایي خلک هم ناست وي زه یمه ما نه تشې متیازې وایي لاړ شي